بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مختصر تفسير و ترجمه په دې مبارکه سلسله کې را رسیدلیو تفسیر د سورة النساء. نن به انشاءالله سورة النساء د دې سورت نه شروع کوو. سورة النساء یعنی د زنانو سورت چې په دې کې د زنانو مسائل بیان شوي دي. مخکې سورة بقره تېره شوه، هغې کې د یهودو مقابله وه، هغې ته جوابات، په هغې اعتراضات. بیا په سورة آل عمران کې د نصاراو د هغې د شبهاتو جوابونه. دومره لږ ډېر خو پوهېږئ که نه چې سورت ختمیږي چې چا سره خبرې وي. نو سورة بقره کې د یهودو ذکر و، او سورة آل عمران کې بیا د نصاراو اعتراضونه او جوابونه. اوس په دې سورت کې د مسلمانانو تربیت کوي، مسلمانانو د معاشرې تربیت. د سورت مقصد مخکې مونږ ویلو چې هر سورت خپل مقصدي موضوعي، دا پیژندل ضروري دي. نو په دې صورت کې د جاهلیت چې څومره مخکې رواجونه دي د هغې ختمول او بیان دی د هغه احکامو او اعمالو چې هغې سره څه راځي، انتظام جوړېږي، هغه احکام په دې کې بیانوي. او دا احکام چې په دې سره یو انتظام جوړېږي دا په درې قسمه دي. یو هغه احکام دي چې هغه صرف د افرادو سره تعلق ساتي، افرادي. او دویم هغه احکام دي چې رعیت سره تعلق لري. رعیت یعنی د بادشاه چې کوم لاس لاندې خلک دي، دې ته رعیت وایي. چې دا بادشاه به دې خلکو له څه ورکوي، په دې بادشاه څه په کار دي چې د خلکو خدمت وکړي، څه لازم دي په دې بادشاه باندې. او دریم هغه احکام چې هغه متعلق دي د بادشاه سره، چې د ملک سربراہ بادشاه حکمران چې د هغې به څنګه تابعداري کولی شي. او څه احکام هغه به مشترک دي، د دې دواړو په منځ کې شریک دي، د رعیت او د بادشاه په منځ کې شریک احکام دي. نو دې صورت هم ټول حقوق العباد جمع کړي دي، یعنی د بندګانو حقونه، خاص کر د کمزورو حقونه بیان کړي دي چې په هغې باندې په معاشره کې ظلم کېږي. دا احکام په دې کې بیانېږي، ځکه عربو او عجمو به دا ظلمونه کول په کمزوري مخلوق، خاص کر په زنانو باندې. نو په دې کې هم د مالونو حفاظت، د عزتونو حفاظت، د نفسونو حفاظت، دا ټول الله ذکر کړی دی، او دا مطلوب دي زموږ په دین کې. او بیا د اول نه الله عزوجل حکم کړی دی په تقوا سره. ګوره چې تقوا در کې نه وه، الله وایي په دې احکامو باندې عمل کول درته آسان نه دي. لکه چې هغه سړي کې چې تقوا نه وي، په دین باندې عمل نشي کولی. نو د ټولو نه مخکې بیا د تقوا نه وروسته د یتیمانانو مسله ذکر کړې ده، چې د هغې مالونه، د زنانو احکام، د میراث مسله بیا ذکر کړې ده، خپلوانو سره د احسان معامله. او څوک چې د یتیمانانو مالونه خوري، الله هغې له زورونه ورکړې ده. نو الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلقو ویریږئ د خپل ربنا، الذي خلقکم، هغه ذات چې تاسو پیدا کړي، هغه ذات چې تاسو پیدا کړي د هغه ذات نه ویریږئ. یعنې تقوا نه پکې زور ورکړی دی چې ځان کې تقوا پیدا کړي. من نفس واحدة، د یو نفس نه تاسو پیدا کړي وئ. نفس واحد نه مراد څوک دی؟ آدم علیه السلام دی. تاسو د آدم علیه السلام نه پیدا کړئ، هغې د څه نه پیدا کړی دی؟ د خاورې نه پیدا کړ. بیا د هغې د ګسې پختۍ نه حوا علیه السلام پیدا کړه. نو د دې وجې نه د سړي غم چې دی د خاورو سره، د کوټو سره، د خاورو سره، د کورونو سره، د بنګلو سره، جایداد او پټو سره شوقي. او د ښځو غم د چا سره وي؟ د ښځو سره، د ښځو د سړو سره مینه وي، ځکه چې د الله د دې نه پیدا کړې ده. دا ښځه چې دا خاونو ته داسې ښکاري لکه دا غر چې، نو دا
طبیعت سره الله انسانان پیدا کړي. وخلق منها زوجها او پیدا کړي د داغې نه بیبي داغې. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خواره کړي دي د دې دواړو نه سړي ډېر او ښځې. کثیرا رجالو سره سړو سره کثیر ونه ویل، نساء سره کثیر ونه ویل. د دې څه وجه ده؟ مفسرین وایي دا سړي چې دی دا به ډېر، لکه سړي ډېر راوځي، ډېر ښکارېږي، ښځې ډېرې دي په سړو باندې. خو سړي مسجد ته هم راځي، جهادونو ته هم ځي، راوځي، کارونه هم کوي. زنانه له په کار نه دي چې داسې راوځي د سړو په شان په معاشره کې. ځکه ښځې د دې لپاره نه دي چې دی کارونه وکړي درانه درانه، دوامونه وکړي اوږده اوږده، دا نه شي کولی، دا کمزوری مخلوق دی. واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه الذي تساءلون به چې تاسو څه کوئ؟ تاسو سوال کوئ د یو بل نه به د هغه په نوم باندې. والارحام او ویرېږئ د پرې کولو د خپلولۍ نه، د دې نه یېره وکړئ، یعنې دا مه پرې کوئ. د عربو هم دا عادت و چې چا نه به یې څه شی غوښته بالله وبالرحیم، وایي ستا دې په الله مې دې قسم وي ویم، په خپلولۍ مې دې قسم وي، الله ته وګوره، خپلولۍ ته وګوره. پښتانه هم داسې وایي الله ته وګوره، وایي یعنې تاسو د الله په نوم باندې یو څه شی غواړئ نو د الله د نوم لحاظ وساتئ. ان الله كان عليكم رقيبا یقینا الله دې په تاسو باندې ساتونکی. وآتوا اليتامى اموالهم او ورکئ یتیمانانو ته مالونه د هغوی. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوي خبيث د پاک سره. اوس الله په دې آیات کې د یتیمانانو د مال خوړلو او د استعمالولو نه منع کړې ده چې د یتیمانانو مالونه مه خورئ. خبیث یعنی د یتیم مال دی، د هغه سره ښه مال دی ورسره، او دغه مال راواخلي او د خپل کمزوري مال سره یو ځای کړي، په هغې باندې بدل کړي. الله وایي دا کار مه کوئ، دا کار مه کوئ. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم او مخري مالنا ددوي إلى أموالكم سرد مالنا استاسو. إنه كان حوبا كبيرا يقينا دادا غنال ويا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى داو سلب بالحكم دي سبياني چاغا نکاح کول دي د یتیمانانو جنکو سره، په دې شرط سره به ورسره نکاح کوي چې هغې سره عدل کولی شو. دویم خبره دا ده چې په زنانو باندې به ظلم نه کړي. عایشه رضیالله وایي دا آیات د دې لپاره نازل شوی و چې کله به یو سړی مړ شو او د هغې نه به یتیمه جینۍ پاتې شوه، نو که دا جینۍ به چېرته ښایسته وه نو ځان ته به یې په نکاح او مهر به یې موله کم مقرر کوي چې دا زموږ خپله جینۍ ده، یا مې ورېره ده، یا مې دا د هغه ده، نو کم مهر به یې وله مقرر د خپل طبیعت مطابق، او ښایسته به م وه، او که بدرنګه وه او مال به ورسره و نو بیا به یې بل له نه ورکوله، ظلم به یې پرې کوو. ځکه که پردي سړي له ورکړي خو مال کې ورسره شریکېږي که نه. نو الله وایي ګوره دا کار مه کوئ، دا په یتیمانانو باندې ظلم دی. نو د الله نه ویرېږئ د یتیمانانو په باره کې دا کار مه کوئ. وإن خفتم او که تاسو چېرته یېرېږئ الا تقسطوا چې تاسو به انصاف ونه کوئ فی الیتامه په باره د یتیمانانو کې. فانکحوا ما طاب لکم نو نکاح وکئ د هغې سره چې خوښي ستاسو. ما طاب لکم چې تاسو ته خوښي هغې سره نکاح وکئ. من النساء د زنانو نه مثنا دوه دوه وثلاث او درې درې ورباعا څلور څلور. الله وایي چې څونه شروع کړي د دوو نه، دوه دوه وکئ، درې وکئ، څلور وکئ، چې وس او طاقت دي. دې ته تعدد وایي، یعنې چې ستا وس او طاقت دا کولی شي. سړي د الله دا وس ورکړی دی چې هغه د څلورو زنانو سره، د دوو سره، د دریو سره نکاح کولی شي. دې وجې نه علما وایي چې دا فتوا ده د ټول امت. بعضې خلک دا بد ګڼي، دویم واده، دریم واده، څلورم، دا بلکل جایز دی. علما وایي چې دا څوک بد ګڼي نو دا په دې باندې کافر کېږي دا سړی چې څوک تعدد بد ګڼي.
دویم دریم واده دا بد ګڼي، ځکه د الله د آیات نه انکار کول دي، د الله د حکم نه انکار کول دي. خدا دا چې ته خپل وس او طاقت نه ګورې، دا بعضې به کې ګرمه کې راشي 2-3 ودونه وکړي بیا ورخطایي لاره ترې ورکوي. هلکه ته خپل ځان ته خو ګوره که نه، دا خو نه ده الله ویلي دي، خو ته خو لږ ځان ته ګوره. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحده، که بیا دې وس نه کېږي او طاقت دې نه وي، بدني طاقت دې نه وي، او یې یېرېږي دی چې انصاف به ونه کړي، او یې سره مالي طاقت نه وي، نو بیا خو نه شي کولی، نو یوه وکړه په هغې باندې ګزاره کوه. فإن خفتم که چېرته تاسو یېرېږئ الله تعدلو چې تاسو به عدل ونه کوئ، فواحدة نو یوه ښځه وکئ، او ما ملکت ایمانکم او یا هغه چې مالکان یې خلاسونه ستاسو. ملکت ایمانکم څه ته وایي؟ یعنې وینځ سره نکاح کول. ذلک ادنا الا تعولو، دا ډېره نږدې ده چې تاسو به ظلم ونه کوئ. وآتوا النساء صدقاتهن، او ورکوئ ښځو ته مهرونه د هغوی، نحلتن په خوشحالۍ سره، یا په طریقه د ډالۍ سره دا مهرونه ورکوئ. دې کې الله بل حکم بیانوي دې آیت کې، چې عربو و عجمو کې دا عادت و چې ښځو له مهر مقرر کړي، بیا ولې هغه مهر نه ورکوي، ورته وایي دا پیسې دا ستا شو، دا پلانې کور چې دی دا ستا شو. کله چې واده کړي بیا ورسره پیسې کوي، نه یې ورکوي، ولا اخوا دې خوا کوي، ظلم کوي په هغې باندې. الله وایي ګوره دا یو قسم ډالۍ ده چې دې ښځې ته میلاو شي، او بل د دې دا وحشت به هم دې سره ختم شي، د ښځې دا یېره د خپل مور پلار د خپل کور نه جدا شوې ده، نو که ته ولې څه ورکړې دې سره به د هغې زړه جوړ شي. الله وایي دا کار مه کوئ، دا ولې ورکوئ. او بعضې چې مهر یې ولې مقرر کړی که نه، چې داسې ځي مو ته وایي راته معاف کوي نه، او چې داسې ځي مو ته وایي معاف کوي نه راته، هغه اخر کې تنګه شي. هغه وایي دا مې هم درته معاف کړی دی، خو ته ما معاف که اوسه، ته مې معاف که، ما معاف کړی، مهر نه غواړم ده. نو چې دومره ډېره کوي که نه، یو بیا پښتنې ښځې دي، هغه بیا تا نه چېرته غواړي، نو دا بعضې راولېږي جاخې ماخې جوړې کړي، ایسته خرڅ کړي، دا نه دی پکار. الله وایي وآتوا النساء صدقاتهن نحله، الله وایي ورکړئ دې زنانو ته مهرونه په خوشحالۍ سره، په طریقه د ډالۍ. خوشحالۍ نحله خوشحالۍ ته وایي، یا عطیه او ډالۍ ته وایي. په داسې طریقې ورکړه چې دا ستا څه دی، یو ډالۍ ده تا ته، یو تحفه ده تا ته، چې هغه دا خیال ونه کړي چې دا خو څه ګډه بیزې راوستې مه کور ته. دا خیال به هم ساتې که نه، دا زنانه خو انسانان دي، څه ځناور خو نه دي، نه ګډې بیزې دي چې ته یې کور ته راولې او په یو ځای کې وتړئ. خپل حقوق دي د هغې. فإن طبن لکم، که چېرته په خوشحالۍ سره پرېږدي زنانه تاسو ته، عن شیء څه شی، منه د دغه مهر نه، نفسا د خپل نفس په خوښه، فکلوه نو خورئ هغې لره، هنیئا مزیدار، مریئا بې نقصانه، هنیئا مبارک، مریئا ښه تېرېدونکي. دا ټولې معنی په دې کې صحیح دي. یو زنانه ده چې هغه تا له مهر پرېغوسته د زړه د خوشحالۍ نه، یا د مهر څه برخې راواغېسته او تا ته ووایي چې دا تا ته معاف شو، ځکه ستا وس نه کېږي، یا زما د طرف نه تا ته ډالۍ شو، نو خیر دی. خو ته به ورته نه وایې چې ته دا وکړه هغه وکړه. نو دا خاوندانو له بیا اخیستل د دې جایز دي چې کله ښځه په خپله خوشحالۍ باندې ورکړي، په خوشحالۍ باندې. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، او مه ورکوئ قمقلو ته مالونه ستاسو. اوس الله د مال حفاظت بیانوي دې آیت کې، چې د مال په وجه باندې د انسان ژوند آباد دی. نو بېوقوفه له مال نه ورکوي. یو سړی دی هغه د مال په طریقه او په لګولو باندې نه پوهېږي، نو دې له مال نه ورکړي. په اسلام کې ور د مال ډېر قدر دی، ډېر اهمیت دی د مال. علما وایي، بعضې علماو لیکلي دي چې دا به د 50 کلنۍ ته نه وي رسېدلی که نه، نو دا مال د په لاس کې نه ورکړي. خو داسې ده چې 50 کلنۍ ته ورسېږي او قمقلي او په طریقه نه پوهېږي د مال، که مال وله ورکړي نو ضایع کوي، دله به هم نه ورکوي څو پورې چې ده کې پوره عقل نه راغلی، دی د مال مدیریت په صحیح طریقه نه شي کولی، نو دې سړي له مال نه ورکوي، ځکه مال دې سره ضایع کېږي. اموالکم، ستاسو مالونه به نه ورکوئ، دې دپاره چې دا د تباهي نه بچ شي، او چې مال د سره نه و خو بیا خو سړی هسې پاتې شي.
نو اسلام کې د مال اهمیت هم شته. زمونږ د مالونو حفاظت هم کړی، زمونږ د سرونو هم کړی دی، زمونږ د عزتونو هم کړی دی. دومره ښکلی او مزیدار دین دی. اموالکم د دې نه مراد څه دي؟ یعنې خپل مالونه، ستاسو مالونه. دا خو د یتیمانانو مالونه دي، څنګه وایي خپل مالونه؟ یعنې تاسو د یتیمانانو دا مالونه داسې وګڼئ لکه دا ستاسو خپل مال دی، د خپل مال په شانتې وګڼئ. ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي قمقلانو ته اموالکم مالونه ستاسو التي غمالنا جعل الله لكم چې ګرځولي دي الله ستاسو لپاره قیاما سبب د ژوند. په مال سره ژوند جوړیږي چې مال نه د سړي ژوند ګډوډي، قیام ځکه ورته الله ویلی. مال د سره نه په دنیا کې ژوند نشي کولی. ورزقوهم او رزق ورکوئ هغوی له فیها په دې کې وکسوهم او جامې ورکوئ. وقولوا لهم قولا معروفا او وی هغې ته وینا نیکه. وابتلوا الیتاما امتحان وکئ په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح کله چې ورسیږي وخت د نکاح ته، بلوغ ته. الله اوس وایي یتیم له به کله مال سپاري؟ کله چې بلوغ ته ورسیږي، بالغ شي او د نکاح طلبګار شي، بیا به مال نه ورکوي، امتحان به پرې وکړي، لږ شانه مال به وله ورکړي. هوښیار دی که نه دی؟ د مال په طریقه په لګولو باندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو که چېرته نه پوهېږي نو بیا به وله نه ورکوي مال. څوک به پرې خرچه کوي؟ دا وارث چې چا سره مال پاتې دی دا به پرې خرچه کوي د ضرورت مطابق، ځکه خو واړه دي که نه او ښځې دي او ته وله مال ورکړي او په یو ورځ کې دې درز وباسي، نو څه به دې پاتې شي وي؟ بیا به غریبانان پاتې شي، فقیران به پاتې شي. نو د دې مالونو حفاظت وکړئ. فإن آنستم منهم رشدا که تاسو معلومه کړه د هغوی نه هوښیارتیا، یعنې هوښیار پته ته ولګېد. فادفعوا إلیهم اموالهم نو ورکوئ هغوی ته مالونه د هغوی. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا او مخورئ دا مالونه د هغوی په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي وئ، وبدارا او جلتی کوونکي. ان یکبروا او یریږئ د دې نه چې دوی به لوی شي. اسراف یعنی مسرفین و مبادرین، په داسې حال کې چې تاسو جلتی کوونکي وئ، په دې کې جلتی کو په جلتی سره خورئ. د څه وجې نه؟ ان یکبروا خوفا من ان یکبروا، د دې یېرې د وجې نه چې دا به غټ شي او ما نه به بیا د مال مطالبه کوي، نو زر زر یې ترې خورئ، دا مال ترې ختموئ. لکه چې د دې پوهېږي تا ترې مال خوړلی شته که نه زموږ معاشره کې څخه یتیم ورته پاتې شي، هغه کوم میراث چې پاتې شوی دی هغه ځان ته سیټ دی. هغه چې راغټ شي زما مال د پلار مال مې څه شو؟ ستا پلار مال چېرته و؟ هغه خو لپنګ و تېر شوی دی، خو کار نه کوو، د هغه مال چېرته دی او زما مال دی. وره دا مال الله وایي دا دله نه ښه کېږي، د یتیم مال دا چاله نه ښه کېږي. په دې خېټه کې ته اور اچوې ځان له، اور بلې پکې. ان یکبروا چې دا به غټ شي. ومن كان غنيا فليستعفف او هغه څوک چې مالدار وي نو ځان دې ترې پوره وساتي د یتیم د مال نه. بیخي دې والله څه وروړي چې مالداره دی وسې شته دی، د یتیم مال کې دې ګوتې نه وایي. ومن كان فقيرا او څوک چې محتاج وي فليأكل بالمعروف نو خوري دې د هغې نه په ښایسته طریقې سره. بالمعروف یعنې د عرف مطابق، د عرف مطابق. څه مطلب دی؟ یعنی د یتیم چې کوم مال د سره دی دی به په دې مال کې کاروبار کوي او د عرف مطابق چې په معاشره کې څومره تنخواهی دا د دغه مال نه ځان له اخلي، ځکه محتاج دی دی هم که نه. اوس یتیم دپاره دی لګیږي، کوشش کوي او یتیم دپاره مال ګټي، ټولې چې څومره ګټه راځي او د یتیم دپاره جمع کوي. نو بیا هم الله پوهېږي په موږ او تاسو باندې چې خیانت کولی شو او ضرورت هم دی. یو سړی خاص کر دی فقیری محتاج دی، نو الله د دې وجې نه وایي چې تاسو د هغې نه واخلئ، خو د عرف مطابق خپله تنخواه ترې واخله. دا آیتونه لږ تفصیل غواړي، داسې معمولي وضاحت به پکې کوو. فاذا دفعتم الیهم اموالهم نو کله چې تاسو ورکوئ هغې ته مالونه د هغوی، فاشهدوا علیهم نو ګواهان پیش کوئ په هغې باندې. کله چې مال ورکې یتیم ته
ګواه پیش که په دې باندې چې دا ستا معلومات ته وسپارم چې سبا پکې دعوې او لانجې کونجې نه وي. وکفا بالله حسیبا، او کافی دی الله حساب کوونکی. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، د پاره د سړو حصه ده، برخه ده د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او خپلوانو. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، او د زنانو د پاره برخه او حصه ده د هغه مال نه چې پریښی مور او پلار او خپلوانو. مما قل د هغه مال نه چې لږ وي، منه د هغې نه او کثر او یا ډېري. نصیبا مفروضه دا حصه ده او برخه ده مقرر کړی شوي. اوس الله بل قانون بیانوي چې هغه قانون د څه دی؟ د میراث دی. په عربو کې دا عادت و چې دی به میراث هغه چاله ورکوو چې د هغه په لاس کې به توره وه، یعنې دا به زورور و، دی به کار کولی شو، طاقت به و، سړی به و. ښځو له ماشومانو له به دی میراث نه ورکوو، محرومه کولی به یې. چې کله به پلار مړ شو، مشرانو به دا مال راواغېستو، خپل جیب کې به یې واچو، هغوی به ترې خبر هم نه. الله وایي دا ظلم دی، ادارت کوي الله په دې باندې چې دا ټول مال د دې پلار چې کوم پاتې شوی دی دا خو د اولاد دی، تاسو څنګه پردي مالونه خورئ؟ ځکه چې دا پلار چې د دی تلی د دنیا نه، د ټولو نه پیاول ډېر څوک خفه شوي دي، خپل بچي پې خفه شوي دي. دا د دی حق دی چې دی د میلاو شي، بلکې هغه څوک چې ډېر خفه کېږي موږ تاسو هغه ډېر د مال نه او د میراث نه محرومه کوو. څوک دي؟ زنانه دي، جینکۍ دي. جینکۍ به د زوی نه به دا لور په سړي باندې ډېره خفه وي. دا ډېر دردمند دي، دا ډېر حقدار دي چې موږ او تاسو ورله میراث ورکړو، موږ الټه کارونه کوو. څوک چې ډېر خفه کېږي هغه موږ بیخي محرومه کړي دي. الله وایي ګوره ما دا حدود وضع کړي دي، د میراث مسایل مې واضحه کړي دي. کمې برخې چې الله ورکړي دي هغه به ورکې. للرجال نصیب، د پاره د سړو حصې دي. مما ترک الوالدان والاقربون، چې پریښي دي مور او پلار هغې پریښي دي، د سړو خپلې حصې دي. او سړو کې ګوره ماشومان هم راځي، ټول راځي پکې. الله وایي د سړو د ماشومانو د دې خپلې حصې دي، او د زنانو خپلې حصې دي. زنانو حقونه هم پکې چې مور او پلار پریښي، لکه لورې پاتې شوې ده، یوه پاتې شوې، دوه پاتې شوې، درې دي، څلور دي، د دې خپلې حصې دي. بچي دي، لورګانې دي، نارینه دي که زنانه دي، د دې حصې دي. دا مال ډېر دی او که لږ دی؟ الله وایي که دا مال ډېر دی هم حصه به ورکوې ورله، او که مال لږ دی هم ورله پکې حصه ورکوې، ټولو کې به حصه. بعضې خلک چې لږ مال ډېر وي که نه پاتې شي، هغه وایي چې دا اوس دی له ورکړم خو قصه ختمه ده، استې سیټ ته کي ځان ته. الله وایي چې هر څومره مال دا به ورکوې. وإذا حضر القسمة أولو القربى، او کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته خپلوان، والیتام او یتیمانان، والمساکین او مسکینان، فرزقوهم، نو رزق ورکئ دی لره، خوراک ورکئ د هغې نه، منه د دې مال نه. وقولوا لهم قولا معروفا، ووایئ هغې ته وینا نیکه او نرمه. دا بل حکم الله بیانوي. کله چې د مړي میراث خواره چې دي دی په خپل منځ کې میراث تقسیموي، نو په دې موقع باندې خپلوان هم راغواړي، مسکینان هم راغواړي دي. نو دا کم کسان چې راغواړي د دوی د لحاظ وساتي، د دې له یو څه ناڅه دی دوی له ورکړي. دا حکم چې دی دا کار دا مستحب دی، او دا آیات په دې معنی باندې منسوخ نه دی. ځکه په اول د اسلام کې داسې وو چې دی له مال ورکول فرض و، اوس د دې استحباب پاتې دی چې تاسو دی له څه حصه د مال ورکولی شئ. وليخشى الذين ودریږي هغه کسان لو ترکوا من خلفهم که چېرته دی پرېږدي وروسته د خپل ځان نه ذریة بچي ضعافا کمزوري، خافوا علیهم چې یېرېږي په هغې باندې د خلکو د ظلم نه، فلیتقوا الله نو دی ویرېږي د الله نه، وليقولوا قولا سدیدا، ودی وی وینا نیکه برابر د حق سره،
اوس الله وایي ګوره په یتیمانانو باندې ظلم مه کوئ، ولې که ته مړ شي او ستا بچي پاتې شي، تاسې په ځان فرض بچي دې پاتې شي او خلک پرې ظلم کوي، نو ته به څومره خفه کېږي. نو دغسې د بل په بچو باندې چې یتیمانان پاتې شي په هغې هم ظلم مه کوه. دویم دا دی چې دا آیات د هغه چا باره کې دی چې کله دی وفات کېږي نو په میراث کې دی غلط وصیت کوي چې پلاني له به دومره مال ورکړي، پلاني له به دومره ورکړي، پلانی به ترې محرومه کړي. ګوره دا کار مه کوه. یا چې څوک وفات کېږي دی ورته وایي هغه پلانی د میراث نه محرومه کړه، پلاني له دونه ورکړه. نو الله دې سړي ته وایي ګوره چې ته دې مړي ته چې دا وفات کېږي ده ته دا خبرې کې که ستا بچي یو دقسې د میراث نه پاتې شي نو ته به خفه کېږي که به نه خفه کېږي؟ څومره زور به تاله درکوي. الله ورته وایي ګوره دا کار مه کوئ. فلیتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، ځکه د الله احکام چې دی په دې اله عمل کېږي چې په انسان کې تقوا راشي. وليقولوا قولا سديدا، ووایه وینا نیکه د حق برابره. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم سره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، یقینا دی اچي په خپلو خېټو کې اور، وسیصلون سعیرا، او زر دی چې دی به داخل شي اور ته د لمبو والا. الله دې آیت کې وایي د یتیمانانو مال مه خورئ، په دې باندې سخته زورونه ورکوي. دا چې په هر دور کې او په هر وخت کې څوک د یتیم مال خوري، او کله چې یو سړی وفات شي نو خلک به د یتیمانانو مال پسې راولګي، هغه خوري. په باطل طریقو باندې څوک وایي خیراتونه پسې وکوي، هغه مال راوالي په خیراتونو باندې تقسیم کړي. هلکه ته د مړي په مال باندې خیراتونه کړي، خپل مال باندې تکړه شه که نه. نو په دې طریقو سره دا ماشومان چې کوم پاتې شوي دي د دې خیال وساتئ، د دې مالونه مه خورئ په غلطو طریقو سره. یوصیکم الله، وصیت کوي الله تاسو ته فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې. دې ځای وروسته په دې څلور آیاتونو کې الله د میراث مسائل مختصر راټول کړي دي. مختصر د هغې تفصیل به لنډو ټوکو کې کوو. په دې آیات کې د میراث مسله ده، د بچو بیا میراث د ښځې د خاون، او بیا میراث د اخیافي ورور. اخیافي ورور هغه چاته وایي چې مور کې شریکي، مور کې شریکي په پلار کې جدای دي ته اخیافي وایي. هغه که ورور دی او که خور ده. اخیافي چې صرف په مور کې مور یې وایي او پلار د دې جدا جدایي. او د دې صورت په آخر کې به بیا د علاتی ورور او خور میراث ذکر کی. علاتی چې په پلار کې شریکي او په میندو کې څه جدای، دې ته علاتی وایي، دا په آخر کې راشي. او اعیانی ورور هغې ته وایي چې په مور او پلار دواړو کې شریکي. ورونه څو شو؟ درې قسمه شو. اعیانی چاته وایي چې مور او پلار کې دواړو کې شریکي. علاتی چاته وایي پلار کې شریکي، مور جدای. او اخیافي چاته وایي مور کې شریکي او پلار جدای. د دې د مسائل به الله بیانوي. د دې اعیاني ورونو میراث دا به په سورت انفال کې راشي انشاءالله. د دې وجې نه الله وایي دا احکام ما بیان کړي دي ځکه چې عربو دی به ظلم کو په ماشومانو باندې. میراث به ماشومانو له نه ورکو، زنانو له به نه ورکو، چاله به لږ ورکو، چاله به ډېر ورکو، د خپل مزاج مطابق. نو انصاف به د هغې نه کېده. نو الله وایي ګوره تاسو دا کار مه کوئ. یوصیکم الله، کلک وصیت کوي الله تاسو ته، یعنی مضبوط حکم کوي. وصیت دې ته وایي مضبوط حکم ته، هغه حکم چې هغه نه بدلیږي. الله تاسو ته حکم کوي فی اولادکم په باره د اولاد ستاسو کې، للذکر مثل حظ الانثیین، د پاره د سړي په اندازه د برخې د دوه جنکو ده. ذکر یعنی نارینه، دا به اخلي دوه حصې د چا؟ لکه یو الک برابر دی
د دو جنکو. لکه مثلا پلار دی دا مړ شو، دو جنکۍ پاتې شوي، یو الک پاتې شو، مال به سم نیم شي. نیم به څوک واخلي؟ الک واخلي. او نیم به څوک والي؟ دا جنکۍ، دا دو جنکۍ به واخلي. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، نو کچرته ای زنانه دوا فوق اثنتین د دوو د پاسه، فلهن ثلثا ما ترک، نو د هغې دپاره دوه حصې دي د هغه مال نه چې دې مړی پرېښی دی. اوس که دوه جنکونه ډېرې جنکۍ پاتې شي، نو بیا به مال 3 حصې شي. څو حصې به شي؟ 3 حصې. 2 حصې به په دې کې څه واخلي؟ دا جنکۍ واخلي. 2 حصې به جنکۍ واخلي، دا نور به د نور ورثو ته پاتې شي. وإن كانت واحدة، او که چېرته یوه جنۍ پاتې شوي، فلها النصف، د هغې دپاره به نیم مال دی. که یو لور پاتې شي، سړی دی مړ شو، یو لور ترې پاتې شوه، نو دا به نیم مال واخلي، نیم به نور ورثو ته پاتې کېږي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، او د مور او پلار د دې مړي دپاره د هر یو نه د دې دواړو نه شپږمه حصه ده، مما ترکه، د هغه مال نه چې دې مړي پرېښی. ان کان له ولد، که چېرته د هغه دپاره اولاد یي. ولأبويه دا صورت داسې دی، یو سړی دی مړ شو، او مور او پلار او بچي دا ترې پاتې شو. مور او پلار دا یې پاتې شو، ژوندي دي، او بچي هم شته. نو مور او پلار به په دې کې څومره برخه اخلي؟ 6مه برخه. لکه د دې داسې مثال صورت جوړ کړي، لکه 6,000 روپۍ د دې نه پاتې شو. صحیح ده؟ نو دا به څه کړي؟ دا به تقسیم کړي په دې طریقه باندې چې 1000 روپۍ به دا مور واخلي، او 1000 روپۍ به دا پلار واخلي. دا نور چې کومې پاتې شي، دا به د بچو په منځ کې تقسیم شي. او که چېرته د دې مړي بچي نه وي، نو بیا به څه وي؟ بیا به مور له 3مه حصه ورکوي، او باقي مال دا به ټول پلار واخلي. که چېرته څه د مړي بچي نه وي، په دغه صورت کې چې بچي بیا به وروسته کېږي، 6مه حصې ته به ځي. پلار به هم ځي، مور به هم ځي. او که چېرته بچي نه وي، بیا به 3مه حصه مور له ورکوي، او باقي مال به دا پلار اخلي. دا مسلې ډېرې دقیقې دي، دا خو موږ اختصار سره بیانو. او دا ډېر جوړ علم دی، دا علم الفرائض، د میراث دا علم چې کوم دی، دا علماو بیان کړی دی، او په دې غټ غټ کتابونه لیکلي دي. او دا ډېرې دقیقې مسلې دي، د حساب لګول داسې آسان کار هم نه دی. فإن لم يكن له ولد، که چېرته نه وي د هغې دپاره اولاد، وورثه ابواه، او میراث وړی د هغه نه مور او پلار د هغه بچي نشته دی، مور او پلار یې شته، بیا به څنګه میراث تقسیمې؟ فلأمه الثلث، نو د هغې د مور دپاره 3مه حصه ده. 3مه حصه مال دا به مور واخلي. فإن كان له إخوة، او باقي چې کوم مال دی دا به څوک واخلي؟ پلار به واخلي. فإن كان له إخوة، که چېرته یي د هغه دپاره ورونه، فلأمه السدس، نو د مور دپاره به 6مه حصه ده. من بعد وصیت، وروسته د وصیت کولو نه، یوصي بها او دین، چې وصیت یې کړی په هغې سره، او پس د ادا کولو د قرضې نه، قرض به ادا کوي، او وصیت ته به هم ګوري. د دې داسې صورت دی، یو سړی دی مړ شو، د هغې نه ورونه پاتې شو، نو بیا به مور 6مه حصه اخلي. ورونه دې پاتې دي، بیا به 6مه حصه اخلي. چې بچي دې پاتې، بیا څومره دي؟ 3مه. ورونه دې پاتې، بیا به 6مه اخلي، او باقي مال بیا د پلار شو. بیا د ورونو دپاره پکې څه دي؟ د دې دپاره پکې څه نشته. صرف دومره شوه چې مور د 3مې حصې نه چېرته لاړه؟ 6مې حصې ته لاړه، یعنې هغې محجوبه کړه. دا جدا مسلې دي د میراث جوړې. من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه، یعنې اول به د مړی وشو، د هغې به تجهیز وکړي، کفن به وله ورکړي، بیا به د هغې قرض ادا شي، قرضداري به یې راټول کړي چې قرضونه څومره دي، دا قرضونه به یې ورکړي،
بیا به وصیت راواخلي په میراث باندې چې وصیت مسله مخکې ذکر شوې ده. من بعد وصیت دا د دې د مال نم لګولی شي، خپل هم لګولی شي. من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصي بها او دین چې وصیت وکړي په دې سره او پس د ادا کولو د قرضې نه. آباؤکم پلاران ستاسو چې دي و ابناؤکم او زامن ستاسو. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، لا تدرون تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو دی د دوی نه نږدې تاسو ته پس کی په فایده کی. فریضة من الله، دا فرض دی د الله د طرف نه. حصه دا مقرر شوی د الله د طرف نه، الله مقرر کړي حصې دي او هر یو له خپله حصه ورکړي. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله پوهه دی او حکمتونه والا دی. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو لپاره نیمایي مال دی د هغې نه چې پرېښی ښځو ستاسو. ان لم یکن لهن ولد، که چېرته نه وي د هغې دپاره بچي، اولاد یې نه وي، بیا ستاسو لپاره نیمه حصه مال دی. دا اوس الله د ښځې او د سړي دغه د میراث مسله بیانوي. صورت د مسلې دا دی چې یو ښځه ده دا مړه شوه، بچی نشته دی، نو خاوند به څومره مال اخلي؟ نیمایي مال به خاوند اخلي. باقي به چېرته ځي؟ باقي به د دې ښځې خپلوانو له ځي، د ښځې خپلوانو له به ځي. او که چېرته د ښځې بچي بیا به خاوند څومره دي؟ بیا به څلورمه حصه مال اخلي خاوند، څلورمه برخه مال به اخلي. ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد، که چېرته یې د دې دپاره اولاد، د دې ښځې اولادي، فلکم الربع، نو ستاسو دپاره څلورمه حصه ده. مما ترکنا، د هغه مال نه چې دی پرېښی دی. من بعد وصیت، وروسته د وصیت نه، د پوره کولو د وصیت نه. یوصین بها او دین، چې وصیت یې کړی وي په هغې سره، او دین او یا پس د ادا کولو د قرضې نه. وصیت ته به هم ګوري او قرض به هم ورله ادا کوي، نو د هغې نه وروسته به بیا دا تقسیموي. ولهن الربع مما ترکتم، او د دې زنانو دپاره د ښځو دپاره څلورمه حصه ده. مما ترکتم، د هغه مال نه چې پرېښی دی تاسو، کم مال چې تاسو نه پاتې شي. نو یو سړی دی هغه مړ شو، ښځه دې پاتې شو، دا به څومره څو حصه اخلي؟ څلورمه حصه به اخلي په هغه صورت کې چې د دې اولاد نه وي. ان لم یکن لکم ولد، که چېرته ستاسو بچي نه وي، اولادونه نه وي. فإن كان لكم ولد، که چېرته ستاسو بچي، فلهن الثمن مما ترکتم، نو بیا د دې ښځو اتمه حصه ده د هغه مال نه چې تاسو پرېښی دی. من بعد وصیت، وروسته د پوره کولو د وصیت نه. توصون بها او دین، چې تاسو وصیت کوئ په هغې سره او پس د ادا کولو د قرضې نه. واضح دي آیتونه. وإن كان رجل، او که چېرته یو سړی، یورث کلالة، چې میراث وړی شي د هغې نه چې میرات وي. کلاله میرات ته وایي. او امرأة، یا یو ښځی، همدقسې ښځی، وله اخ، او د هغې وروري، او اخت، یا خوري د هغې. فلکل واحد منهم السدس، نو د هر یو د دې دواړو نه به شپږمه حصه وي، شپږمه حصه به دې له ورکوي. د دې مسلې صورت دا دی چې سړی یا ښځه مړه شوه او د هغې خور یا ورور داتې پاتې شو، نو مال به شپږ حصې کې، ورور له به هم شپږمه حصه ورکړي، او که چېرته خور وه نو هغې له به هم شپږمه حصه ورکړي. په دې کې ورور او خور یو بل سره برابر دي. دا په هغه صورت کې چې کله ورور او خور پاتې، یوازې ورور او خور پاتې. بیا که چېرته د دې نه زیاتي، دوه ورونه وي یا زیاتي، مثلا دوه خویندو نه، یا یو وروري او یو خور پاتې، نو بیا به مال درې حصې کې، درېمه حصه به په شریکه سره دا ورونه یا دا خویندې واخلي،
یا ورور او یا به خور واخلي او باقی نور میراث چې دا نور مال چې دی دا به میراث خورو ته حواله کړي چې هغه عصبات دي ته وایي عصبات لکه ترونې شو د ترونو زامنې شو وغیره دا به هغوی ته پاتې شي فلکل واحد منهم السدس نو دا به شپږمه حصه اخلي فإن كانوا أكثر من ذلك کچرته دی ډیری د دې زیاتې د دې دوونه فهم شرکاء فی الثلثین دی بیا شریکان دي په درېیمه حصه کې من بعد وصیة پس د وصیت کولو یوصى بها او دین چې وصیت به کولی شي په هغې سره او پس دا ادا کولو د قرضې نه غیر مضار نه به شي ضرر ورکول نه ضرر ورکوونکی په دې وصیت سره هیڅ چاته وصیتا دا مضبوط حکم دی من الله د الله د طرفنا والله علیم حلیم او الله پویه دی حلیم صبرناک دی غیر مضار یعنی په دې سره به چاته ضرر نه ورکې کونو غیر مضار تلک حدود الله دا د الله پولې دي الله وی ګوره دې باندې عمل کول دا د الله حکمونه دي دا به عملي کوئ دا حکمونه دي پولې دي د الله ومن یطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول داغه يدخله جنات تجري داخل وکي د لره جنتونو ته چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې داغینا اولی خالدین فيها همیشه به دی پاغي کې وذلك الفوز العظیم او دا کامیابی لویه ده د دې اوس الټه چې څوک د الله او د رسول خبرې نه مني هغې له الله زورونه ورکوي ومن يعص الله ورسوله وسوق چې نافرمانی کوي د الله او د رسول ويتعدى حدوده او تیریږي د الله د پولونه هغه کراس کوي د الله خبرې نه مني د الله خبرې ورته څه خبرې نه ښکاري يدخله نارا داخل بکی هغه لره اورته خالدا فيها همیشه به یې په هغې کې یعنې څوک چې د الله او د رسول د حدودو نه د پولو نه تجاوز کوي تېروتل کوي د هغې نه دا به همیشه په اور کې که چېرته مانع موجود نه و مانع څه دی چې یا دا سړی توبه وباسي الله ته راوګرځي او یا ایمان راوړي نو بیا به څه دا به همیشه په اور کې نه وي وله عذاب مهین او د دې دپاره عذاب دی شرموونکی مهین شرموونکی سپکوونکی عذاب ته وایي او دا د دې وجې نه مهین عذاب الله دله ورکوي ځکه چې دې ځان متکبره ګڼي د خور حصه نه ورکوي میراث نه ورکوي یتیم سپک ګڼي د یتیمانانو مال خوري هغې ته سپک ګوري نو ځکه الله دله سپکوونکی عذاب ورکوي څنګه چې ګناه کې اقصد به الله سزا درکوي واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم او هغه ښځې چې راتلل وکړي بدکارۍ ته من نسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن د ګواهان پیش کوي په هغې باندې اربعة منکم څلور ګواهان منکم ستاسو نه یعنې د سړو نه دا اوس الله بل حکم بیانوي چې دې سره معاشره جوړېږي مخکې د مال حفاظت هغه مسائل ذکر کړل چې مال د دې به حفاظت هم کې او دا به خپلو حقدارو ته هم رسوي اوس الله وایي چې د عزت حفاظت هم ضروري دی چې هغه څه دی د اعراضو د عزتونو حفاظت کول دي او په دې آیات کې الله د زنا حد ذکر کړی دی په اسلام کې په ابتدایي وخت کې نه په ابتدایي زمانه کې د زنا حد هغه به دا و چې چا به زنا وکړه نو هغه به په کور کې به بنده شو بنده به یې ساتله په کور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې وفرمایل چې اوس راشئ ما نه واخلئ د زنا هغه حد زما نه واخلئ هغه زده کوي چې الله د دې باره کې څه دی رالیږلی دی حد یې مقرر کړی دی چې څلور ګواهان به پیش کې نو بې واده هلک او جینۍ چې دي دا به 100 دورې وي او یو کال دا به د ملک نه شړل کېږي 100 دورې به وال کېږي او واده والا دا به رجم کېږي په کاڼو به اشتلی کېږي د درو دا حکم چېرته ذکر دی په صورت نور کې د درو حکم ذکر دی او رجم دا به په حدیثو کې ثابت دی
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت سلور گواهان دی ونیول دی گواهی وکړه نو بندي کوي دی لرا چې گواهی وکړه بندي کوي دی لرا په کورونو کې حتى يتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دی لرا مرګ او يجعل الله لهن سبيلا او یو ګرځي الله د دې د پاره سلاره سبیل یې د توبې سلاره وګرځي او یدا د چې الله بل حکم راولېږي نو رسته حکم راولېږي کنه چې یې څه کوي چې وعده کړی رجم یې کوي او چې وعده نه کړی نو څه کوي په درو باندې ووي دا سبیل الله د حکم راولېږي والذان یاتیانها منکم او هغه دوه کسان چې راته وږي بدکارۍ تاسو نه فآذوهما نو ضرر ورکوي دی لره مراد د دې نه څه دي دوه الکان دي یو بل سره زنا وکړه د قوم لوط د عمل یو په یو بل سره نو د دې لپاره دا حکم د غي د پاره چې د ضرر دی لور کوي او بواله شي د یو پیغور ولا ور کوي خو به دا حکم منسوخ شو په حدیث سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی چې چا دا عمل وک عمل د قوم لوط دا دواړه قتل کوي فاعل او مفعول دا دواړه قتل کوي دویم دا نه چې د دین هغه زنانه مراد دي چې هغه زنا وکي الګ دې کې جنې ده او دواړو واده نه کړي نو دی باره کې دا حکم چې دې ته بره دی بدی ویل شي و بټه کول شي چې دې په خپل کړو باندې په خیمان شي او کله چې توبه ویست او اصلاح وشو اوس د به دین خاموش ځکه توبه چې دا ګناه ختمي چې څومره ګناهونه شوي دي دا توبه وباسه الله ته ختمي خو کله چې به د سورۃ النور دا آیت نازل شو اول ته حکم وشو نو به دا حکم منسوخ شو دا حکم څه شو دا به منسوخ شو او بعض علما وایي چې څلور گواهان د سره نه گواهان پوره نه نو دسم نه ده چې بس په یو گواه باندې تړه زوباسي دام نه ده څلور گواهان براوړي نو به وسکه هغه وایي چې به صرف دې ته ضرر ورکول شي لکه الله چې وایي ضرر ولا ورکي او حد به نشي قائم ورزګه گواهان نشته تکلیف ولا ورکه چې دې ته د ګناه د سزا او تملاويږي چې دا زنا خو کړی ده کنه اوس گواهان څلور نه برابرۍ نو سبا کې وسره نو دله وزار ورکی ذهنی به ټارچر کې چې دا ګناه سزا دې ته ملاو شي فآذوهما نزار ورکی دی لرا فإن تابا وأصلحا کچرت دی توبه ویستا او برابری که خپل عمل فأعرضوا عنهما نمخ واړوي د دې د زورننا د پیغور نمخ واړوي ان الله كان توابا رحيما یقینا الله توبه قبل ان کې دې رحم کوم کې دې انما التوبه على الله یقینا توبه قبل ولد توبه فالله باندې للذين يعملون السوء بجهاله داغه کسانو د پاره دي چې عمل کوي پنا پوي سره ثم يتوبون من قريب بيد توبه وباسد نزدينا یعنی د مرګ مخ کی توبه دی وسته فاولئک يتوب الله عليهم نو دغه کسان مهرباني کوي الله په دوی باندې وکانه الله علیما حکیما او دی الله پوی د حکمتونو والا د خبرې نه خبره پیدا کیږي مخکې د توبې ذکر وشو نو اوس الله وایي چې دا توبه کله قبليږي او کله رد کیږي نو دا الله وعده ده چې څوک پنا پوي سره ګناه وکړي او به زر په خیمانه شي په ګناه باندې الله ته توبه وباسي نو الله ول توبه قبلې لیکن کم سړی چې ګناه کوي او د ګناه نه پاسه به ګناه کوي او به نه په خیمانه کی او به په دې باندې مرګ راشي دا مرګ په خپل سترګو باندې ویني د جون نه امید شي اوس د دنیا نظم او دا سای دې مړی تر ورسی یو به وي چې الله ز توبې وباسم نو دا توبې نه قبلي وجه څه ده ځکه چې دعا دا توبه چې ده هغه وخت پورې قبليږي سو پورې چې دا سادي مړی ته نه را رسیدي حدیث کې فرعون هم په دغه وخت کې توبه کړې وکنه فرعون چې کله ولید چې زه اوس په دې دریاب کې غرق کېږم نو مخکې خو فسادونه کول نو به چیغې کړې
ما ایمان راوړی دی په هغه رب باندې چې بني اسرائیلو پې ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم. الله ورته وایي ته خو د دې نه مخکې نافرمانه وې، په ځمکه کې دې فسادونه خورول، چې اوس الله راګیر کړي نو ته اوس لګوې چې زه توبې وباسم. نو داسې توبې الله ته قبول نه دي او د توبې دپاره خپل شرطونه دي. بعضې خلک هسې توبې وباسي، په خوله باندې توبې هغه خلک وایي که نه وایي د ورځې توبې وباسي، بیا د شپې پردی تنبې وباسي. نو داسې توبې نه قبلېږي. د توبې هم خپل قانون دی، خپل شرطونه دي. فی الحال به دا ګناه پرېږدي، کومه ګناه کې چې ته اخته دا به پرېږدي. په تېر شوو ګناهونو باندې په دې به پښیمانه کېږي. په راتلونکي وخت کې په دې کې به دا کلک عزم کې اراده به کې چې ګوره زه به داسې ګناه نه کوم، نیک عملونه به شروع کې، دا تېر ګناهونه به ځان ته رایادوي چې ګوره دا ګناهونه ما کړي دي، په هغې به خفه کېږي. نو هله به الله ستا توبه قبلوي. دا د توبې شرطونه دي. ثم يتوبون من قریب، بیا د توبه وباسي د نږدې نه، الله به په ده باندې مهرباني وکړي. یعنې د مرګ نه مخکې د توبه وباسي، الله د دې توبه قبلوي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، او نه ده توبه د هغه کسانو دپاره چې کوي بدیانې، ګناهونه کوي، د دې دپاره توبه نشته دی. حتی اذا حضر احدهم الموت، تر دې چې کله حاضر شي یو تن د دوی ته مرګ وخت پې رالی، بیا دې توبه وباسي. قال انی تبت الآن، نو دی وایي اوس ما توبه ویسته، ما توبه ویسته، اوس مې توبه ویسته د ګناهونو نه. الله وایي داسې توبه زه نه قبلوم. وللذین یموتون، او نه هغه کسان چې مري، وهم کفار، او دی کافرانی، د کفر په حالات کې د ده نه ساه وځي. الله وایي د داسې خلکو زه توبه نه قبلوم. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دغه کسان تیار کړی دی موږ د دې دپاره عذاب درناک. اوس الله بل حکم بیانوي چې زنانه به په میراث کې نه وړي، د عربو په عادت باندې او د عجمو په عادت باندې دلته رد کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال ندی ستاسو دپاره، ان ترثوا النساء کرها، دا چې تاسو واخلئ زنانه په زوره باندې، ولا تعضلوهن، او تاسو متنګوئ دوی لره، لتذهبوا، د دې دپاره چې تاسو ویسئ یا واخلئ تاسو ببعض ما آتیتموهن، بعضې هغه مال او مهر چې ورکړی دی تاسو هغې لره، الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر که دوی راتګ وکړي په بدکارۍ ښکاره سره. وعاشروهن بالمعروف، او ژوند تېروئ د دوی سره په نیکه طریقه. فإن کرهتموهن، نو که چېرته بد ګڼئ تاسو په دوی کې یو خوی بد ګڼئ، بد لګي په تاسو باندې. فعسى ان تکرهوا شیئا، نو کېدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شي لره. ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، او ګرځولی الله په هغې کې خیر ډېره. دا په دې خلکو کې یو عادت و، کله چې یو سړی به مړ شو، ښځه به د هغې نه پاتې شوه، نو سخر به یې راولګېدو چې دا خو زمونږ ښځه ده، لیور ته به یې په نکاح، او یا چې به یې څوک خوښ و بس هغې له به یې ورکړ. اکثر خرڅ به یې کړی. نن سبا هم داسې شته. د الله وایي ګوره دا کار مه کوئ. دا ښځه چې ده، دا خپل خاوند په نکاح کې وه، چې کله وفات شو دنیا نه لاړ، د دې اوس خپل اختیار دی چې بل خاوند کوي که نه واپس مور پلار کره ځي، او که د لیور سره نکاح کوي. په دې به زور نشي کولی، دا زور خبرې نه دي، الله په دې رد کوي. وإن أردتم استبدال زوج، او که تاسو اراده وکړه د بدلولو د یوې ښځې مکان زوج په ځای د بلې ښځې باندې. مطلب دا دی چې تاسو کله اراده وکړئ دا یوه ښځه خوښه دې نه ده، چې خوښه دې نه ده وایي چې زه طلاق ورکوم او په ځای بله ښځه کوم، لیکن داسې ده چې دا بله ښځه دا خو مهر غواړي زمانه، نو د دې دا مهر راواخلئ و هغې له ورکړي. دا کار به نه کوئ. وآتیتم احداهن قنطار، او تاسو ورکړي یوې د دې ته قنطارا لویه خزانه. قنطار غټې خزانې ته وایي. مهر تاسو وله ورکړی، ډېر مال هم وله ورکړی، یې مهر ورکړی.
ډېر مال ورکول هم جایز دي په مهر کې، خدا به د تکبر او د فخر په طریقې نه ورکوي چې دومره تولې سونا داسې به نه وي. د مهر دپاره څه خاص تعین نشته دی، لږي او که ډېري دواړه جایز دي، چې کله دواړه جانبین راځي، ښځه هم راځي او سړی هم راځي، ظلم هم نه وي په یو بل باندې. فلا تأخذوا منه شيئا، نو تاسو ما اخلئ د هغې نه څه شی، اتأخذونه وایه تاسو اخلئ د دې نه هغه مال بهتانا په بهتان تړلو سره، و اثما مبینا او په ګناه ښکاره سره. تاسو چې دا مال اخلئ د دې نه، یعنې بهتان به پرې تړئ، د دې نه مراد ظلم دی، یعنې ظلم به کوئ په هغې باندې. یا دا دی چې تاسو د دې نه دا مهر اخلئ، نو خلک به تاسو نه تپوسونه کوي چې څنګه د دې نه مهر اخلئ او بلې لی ورکوې، نو تاسو به خامخا یو بانه خو جوړوئ که نه، نو بهتان به په دې باندې د ځان نه وتړئ، ځان له به جواز پیدا کوي چې دا مهر چې واخلي. الله وایي دا کار مه کوئ. وکیف تأخذونه، او څنګه تاسو اخلئ، وقد افضى بعضکم الى بعض، او حال دا دی چې رسېدل کړي دي بعضې ستاسو بعضو ته، واخذن منکم میثاقا غلیظا، او اخستی دی دی ستاسو نه میثاقا وعده غلیظا مضبوطه. ګوره تاسو رسېدل کړي دي، افضا مطلب دا دی چې تاسو د یو بل نه مزې اخیستې دي، د ښځې نه د فایدې اخیستې دي، نو ته څنګه اوس د هغې نه مهر اخلي؟ دا خو نشي اخیست، او مضبوطې وعدې هم اخیستې دي یو بل نه، یو بل هم قبول کړی دی، دا زما خاوند شو، ته زما ښځه شوې، اوس به حقوق هم ادا کېږه. دا خو داسې نه ده که نه چې صرف ښځه وکړه او بیا حقوق یې ما ادا کوه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الله اوس دلته بل قانون ذکر کوي، منع کوي چې ګوره د محرماتو سره به نکاح نه کوې، محرماتو سره به نکاح نه کوې، نو هغه ښځه چې هغه ستا د پلار په نکاح کې ده، هغې سره به هم نکاح نه کوې. ولا تنكحوا، نکاح مه کوئ، ما نکح آباؤکم، هغه چې نکاح کړي ده د هغې سره پلارانو ستاسو، من النساء د زنانو نه، الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوي، انه کان فاحشة، یقینا دا بحیایي ده، ومقتا او سبب د غصې دی د الله په دې غصه کېږي، وساء سبیلا، او ډېره بده لاره ده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نکاح په دین کې شته دی، خو د بعضو سره نکاح کېږي او د بعضو سره نه کېږي، او په دې کې به فرق کوي چې دا کومه په ما باندې حرامه ده، کومه حرامه نه ده. نو در ټولو نه اول دلته الله ذکر چې د پلار نکاح کړی شوې ښځه د هغې سره نکاح کول حرام دي. برابر خبره ده که د پلار ورسره واده کړی که نه کړی، صرف کوژدن شوي، نو بیا هم د دې سره نکاح نشي کولی، صرف چې د پلار په نوم شوي، نو دا به هم نه کوې، ځکه د جاهلیت والاو به هم داسې کول که نه. نو د اسلام د راوړو نه وروسته الله دا حکم راولېږه چې نکاح به نه کوئ د دې سره. ښه مخکې دي چې کوم ګناه کړې ده او نکاح دې کړی، الله وایي دا به درته معاف کما، ځکه دا ډېر بد خصلت دی که نه، د پلار ښځې سره څنګه نکاح کې، دا ډېر بد خصلت، دا خو داسې دی لکه د مور په شان، د مور سره نکاح کول دا څومره غلط کار دی. نو د دې بد خصلت نه الله منع کړو چې دا کار به نه کوئ. حرمت علیکم امهاتکم، اوس دې آیت کې الله نور محرمات بیانوي چې دا راتلونکي دم حرام دي، دا زنانم حرام دي، سره نکاح نه کېږي. حرمت علیکم امهاتکم، حرام کړی شوي دي په تاسو باندې میندې ستاسو، وبناتکم، او لوریانې ستاسو حرامې شوي دي په تاسو باندې، واخواتکم، او خویندې ستاسو، وعماتکم، او تروریانې ستاسو چې هغه د پلار د طرف نه وي. عمه دې ته وایي چې د پلار صحیح خوري. وخالاتکم، او ستاسو تروریانې یعنې ماسیګانې چې هغه د مور د طرف وي، دې ته خاله وایي. الخاله بمنزلة الام، حدیث کې راځي که نه چې خاله چې ده د مور په ځای ده. وبنات الاخی، او لوریانې د ورونو ستاسو یعنې ورېرې ستاسو دا حرام شوي دي، لکه دا خو د لور په ځای. وبنات الاخت،
او خرزی په تاسو باندې حرام شوی دي لونه د خور و امهاتکم او مین دي ستاسو اللاتی ارضانکم اغي چې ته درکړې دي تاسو ته و اخواتکم من الرضاعه او خوین دي ستاسو د تی ورکولو د وجنه چې ته تاسو سره یوځه سکړې دي رودلې دي نو دې سره نکاح نشي کولای و امهات نسائکم او مین دي د خزو ستاسو د سوق ده خواخي سره نکاح نشي کولای و ربائبکم او پر کټی ستاسو اللاتی فی حجورکم هغه چې ستاسو په تربیت کې دي من نسائکم د خزو ستاسو نه اللاتی دخلتم بهن هغه چې نزدېکت کړی تاسو د هغې سره یعنی ربی باغی جنی ته وایي چې د ښځې لوري او دا ورسره د بل خاوند نه راشي د دې ښځې سره راغلي او د دې بل خاوند صحیح په تربیت کې د دې سره نکاح رامنه ځکه چې دا خو ستا په تربیت کې رسېده لکه ستا لور د دې سره نکاح نشي کولی اللاتی دخلتم بهن چې تاسو د هغې سره کوروالی کړی دی نزدېکت هم کړی ورسره فإن لم تكونوا دخلتم بهن که تاسو نزدېکت نه کړی د هغې سره فلا جناح علیکم نه نشته ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم او حرامې دي په تاسو باندې ښځې د زامنو ستاسو چې دې ته څه وایي انګوریانې دا په تاسو باندې حرامې دي ځکه دا هم د بچو په شان دی الذین من اصلابکم هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه پیدا شوي من اصلابکم یعنی متبناګان تی وباسي چې څه په خولې ورته ویلی شوی چې زوی دی نو الله دلته وایي چې دا حلالې دي دا پکې نه راځي من اصلابکم چې ستا د ملا نه پیدا شوي د شاګانو نه پیدا شوي وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو جمعوالی وکئ په منځ د دوو خویندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دو خویندې دا به په یو نکاح کې نه راجمع کړي دو خویندې په یو نکاح کې راجمع کول دا جایز نه دي د دې نه منع وشوه ځکه دوه خویندې د یو بل بنې جوړېږي دې سره صلې رحمي هم خرابېږي او یا دا دی چې د بېحیایي د وجې نه خویندې یو بل نه حیا کې په نکاح کې دواړه دې راجمع کړي ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله بخونکی دی رحم کوونکی دی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم او حرام دي د خاوندان والا زنانا من النساء د زنانونا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو کتاب الله علیکم دا لازم دی حکم د الله پتا سو باندې محسنات د دې سره نکاح سره چې هغه د بل چا په نکاح کې یعنی خاوند شته دی دې سره به نکاح نه کوي مګر دا دی چې د کافرانو نه ونیولي نو بیا هغه د مسلمانانو لپاره جایز دی ځکه دا اصل کې د مسلمانانو لپاره دی او کافرو په قبضه چلی نو دا کولی شي الا ما ملكت ايمانكم واحل لكم وحلال کړی شوي دي ستاسو لپاره ما وراء ذلكم هغه چې ما سوا د دین دي ان تبتغوا باموالكم خو ګوره په دې شرط سره چې تاسو به طلب کوئ په خپلو مالونو سره محسنین چې نکاح کوونکي به غیر مسافحین نه به زنا کوونکي په دې شرط سره به ورسره نکاح کوي ان تبتغوا باموالکم مہر ورکول دا ولا لازم دی مہر به ورکې ولا تعلیم به ولا ورکې د قرآن کریم په حدیث باندې به پوي کې ذکر د شریعت حکم دی ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن پس هغه مہر چې فایده واغسته تاسو پاغي سره د دې خزونه فآتوهن ورکی دی لرام اجورهن مهرون دی فریضتا دا فرض کړی شوی دی ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې فيما تراضیتم پاغه مهر کی چې راضی شي تاسو پاغي باندې من بعد الفریضه رسد مقرر والی د مهر نه ان الله كان عليما حكيما یقینا الله پوی دی حکمتون والا دی ومن لم يستطع منكم طولا
او هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه د مالدارۍ، یعنی کوم خلک چې غریبانان دي او د غریبۍ د وجې نه د آزادې ښځې سره نکاح نشي کولی، ځکه د هغې خرچم ډېری، د هغې مهر هم ډېري، او دی یریږي د دې نه چې زه به په زنا کې واقع شم، نو دی دې څه وکړي؟ ان ینکح المحصنات المؤمنات، چې دی نکاح وکړي د آزادو ښځو سره چې هغه مؤمنې ښځې او دا ورسره نکاح وکړي. مؤمنې ښځې سره نکاح نشي کولی، د هغې خرچه دا ډېره ده، دی نشي اوچتولی، مهر ډېر دی د هغې، نو دی به څه کوي؟ فمما ملکت ایمانکم، نو دی به نکاح کوي د هغه زنانو سره چې مالکانې ایمانکم ښې لاسونه ستاسو، ځکه چې د هغې مهر خو دومره نه وي که نه، نکاح د هغې سره وکړي نو د هغې دومره مهر نه وي، د هغې خرچې دونه نه وي لکه څونه چې د آزادې زنانۍ. من فتیاتکم المؤمنات، د هغه وینځو نه چې هغه مؤمنې یعنی ایمان پکې. دا د الله حکم دی تاسو ته په دې شرط سره چې دا مؤمنه زنانۍ او مهر به وله ورکې، او باقي د نکاح چې کوم شرطونه دي دا ټول شرطونه به پوره کې، لکه څنګه چې یو آزادې زنانه سره څه کې نکاح کې، نو داسې به د هغې سره هم نکاح کې، داسې به نه کې چې ګوره په پټه دی ورسره یارانې جوړې کړي، دا به هم نه کې. الله وایي ګوره دا کار به نه کې. من فتیاتکم المؤمنات دی ته وایي. والله اعلم بایمانکم، الله ښه پوهه دی په ایمانونو ستاسو باندې. بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د بعضو نه دي. فانکحوهن، نو نکاح وکئ د دې سره باذن اهلهن، په اجازت د مالکانو د دوی. دا یو شرط شو که نه چې کله د وینځې سره نکاح کې د مالک د دې داسې دی لکه ولی، د دې نه به اجازت اخلي، اجازت به ترې واخلي، بیا به ورسره نکاح وکړي. دویم څه دی؟ وآتوهن اجورهن، ورکوئ هغې ته مهرونه د دوی بالمعروف، په ښه طریقه، محصنات غیر مصافحات، په داسې حال کې چې دی څه دا زنانه پاک دامنې یو نه زنا کوونکي. ګوره هغه وینځي چې دی دا اکثره زناګانې به یې کولې په هغې وخت کې، او دی ازادو ښځو دی به زنا نه کوله، نو دی کې به هم ګورې چې هغه داسې نه چې زناکاره ښځه نه، زناکار به نه کې، هغې سره به نکاح کوي چې هغه زناکاره نه وي باذن اهلهن. ولا متخذات اخدان، او نه نیونکي د پټو یارانو، دی سره هم نکاح نه کوي. فاذا احصنا، کله چې دی په نکاح کې راوستلی شي، فان اتین بفاحشة، اوس الله وایي که یو وینځه ده او دا ستا په نکاح کې ده، نو بیا د دې وینځې نه زنا وشوه، دله به څومره سزا ورکولی شي؟ نیمه سزا به ورکولی شي. چې کوم د آزادې زنانه ده، آزادې زنانه څومره سزا ده؟ سل دوری دي، او دیله به 50 دوری ورکولی شي، یعنې نیمیږي به. رجم سره به څه کوي؟ نیمې به رجم هو نه نیمیږي که، رجم د دی نه ساقط دی، د دی رجم نشته. فاذا احصنا، نو کله چې دی راوستلی شي په نکاح کې، فان اتین بفاحشة، که دی چېرته راتګ وکړه په زنا باندې، زنا یې وکړه، فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، نو په دې باندې نیمایي هغه سزا ده چې هغه په آزادو زنانو باندې د سزا دنیایي نه. ذالک، دا نکاح د وینځو سره، لمن د هغه چا لپاره دی، خشی العنة منکم، چې یریږي د مشقت د څه نه؟ د زنا نه. منکم ستاسو نه، یعنې عنت دلته د زنا مشقت مراد دی، چې دا نکاح کول دا هغه څوک کولی شي چې هغه څه یریږي د دې نه چې زنا کې به واقع شم، د هغې نه خو دا ښه ده چې وینځې سره نکاح وکړي. وان تصبروا، الله وایي که تاسو صبر کوئ د وینځو د نکاح نه، نکاح سره نه کوئ، ځان ترې ساتئ، خیر لکم، دا غوره نه ستاسو دپاره. والله غفور رحیم، والله بخونکی دی، مهربانه دی. یرید الله لیبین لکم، اراده لري الله چې بیان کی تاسو ته احکام خپل،
ويهديكم وخی تاسو ته سنن الذین من قبلکم لارې د کسانو چې مخکې دي ستاسو نه ويتوب علیکم مهرباني وکړي په تاسو باندې والله علیم حکیم والله پوهه دی حکمتونو والا دی یعنی الله اراده لري چې د احکام تاسو ته بیان کړي حکمتونه په دې کې تاسو ته بیان کړي د پخوانو امتونو په لارم روان کړي والله يريد ان يتوب عليكم الله غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې ويريد الذين يتبعون الشهوات او غواړي هغه کسان اراده لري هغه کسان چې تابعداري کوي د شهوت خواهشاتو ان تميلوا دا چې تاسو واړی د حق نم واړی میلن عظیمه پاوړېدلو لوی سره خواهشات پرس خلق دا تاسو اړی او الله تاسو دین ته راړی يريد الله غواړي الله اراده لري الله ان يخفف عنكم چې اسانی راولي الله پتا سو باندې یعنی د احکامات د بیانې چې تاسو ته د احکام دین د آسان شي او يبين لكم واضح د بیانې د لپاره چې تاسو د دې احکاماتو په عملي کولو سره الله ته نږدې شئ تخفیف غواړي الله پتا سو باندې اسانی غواړي ولی وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی دی انسان کمزوره دلته ضعیف هغه دی چې د ښځو نه صبر نشي کولی ضعیف ځکه کمزوره دی ښځو نه صبر نشي کولی نو د دې وجې نه الله دلته ضعیف راوړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تأکلوا اموالکم مخوری تاسو مالونه خپل بینکم په خپل منځ کې بالباطل په ناروا طریقې سره الا ان تكون تجارتا مگر که یو تجارتي که دغه طریقه د تجارتي عن تراض منکم پر رضا سره ستاسو نه ولا تقتلوا انفسکم موجنه خپل ځانونه ان الله كان بكم رحیما بشک الله دې په تاسو باندې مهربانه وس الله بل قانون بیانې د مال بارکی چې ګوره په غلطه طریقه باندې به مالونه نه خوري د یو بل په غلا سره په ډاکې سره په جوارۍ سره په خیانت سره په سود سره په نورو طریقو سره به د یو بل مالونه نه خوري مګر که یو بل ناراضي وي او پر ضمانتیا سره په تجارت کوي نو دا حلاله طریقه ده دا تاسو کولی شئ ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونو حفاظت بم کوي یعنی خودکشي مه کوئ ځان په خپله مه وژنئ په باطله طریقه باندې ځان مه هلاکوئ الله وایي ان تجتنبوا ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړه عدوانا په تجاوز سره تجاوز وکړه وظلما او ظلم وکړه ظلم سره فسوف نصليه نارا نزر دې چې موږ به داخل کو دلره ورته وكان ذلك على الله يسير او دې دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کزان وساتئ تاسو د لویو هغه ګناهونو نه چې منع شوي تاسو د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم نه موږ به ورجو ستاسو نه واړه ګناهونه ستاسو په دې کې منع راغلې ده چې ګوره دا کبیره ګناهونه داسې دي د دې نه ځان وساتئ نو الله تاسو له زیری درکوي چې دا واړه ګناهونه دا به ته معاف کړم واړه ګناهونه دا به ته معاف کړم کبیره ګناهونه ډیر دي لکه شرک کول دا کبیره ګناه ده زنا کول دا کبیره ګناه ده غلا تهمت لګول بهتان لګول په الله باندې دروغ تړل دروغ په خپله باندې ویل خیانت کول او داسې ډیر ګناهونه دا کبیره ګناهونه دي امام ذهبي په دې باندې کتاب لیکلی الکبائر غټ ګناهونه دا ګناهونه پرېږدئ دا واړه ګناهونه برته زه معاف کوم الله وایي وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکو مونږ تاسو لره ځای د داخلېدو عزتمند ته کریما د عزت ځای چې هغه کوم ځای دی جنت دی ولا تتمنوا ما فضل الله او ارمان مکوي د هغه شي چې غوره کړی دی الله به پاغي سره بعضکم علی بعض بعض استاسو نه په بعضو باندې الله اوس په دې کې
مسلمانان د دې نه منع کړي دي چې دوی دا ارمان ونه کړي چې یا الله د پلاني ته دې دونه مال ورکړی دی ما ته به دې مړه کړی وي او دا حسد شروع نه کړي یو بل سره چې ارمان دی چې مال دې همداسې راکړی وي او ما ته او یا داسې ارمانونه دي چې لکه بعضې خلک داسې ارمان وکړي چې کاشکې دا زنا حلاله وي دا غلا حلاله وي دا ارمانونه صحیح نه دي ولا تتمنوا ما فضل الله یا الله غوره کړي دي بعضو تاسو نه په بعضو باندې مال یې ورکړی دی للرجال نصیب د پاره د سړو حصې دي برخې دي مما اکتسبو د هغه نه چې دوی کړي دي مما اکتسبو چې دوی کړي دي که نه کسب خرچه راوړی د کور ته دا به خرچه کوي نو دا سړی چې دی دې ته ولې میراث میلاویږي ځکه چې دا خرچه کوي که نه دې وجې نه اکتسبو دی کسب کوي وللنساء یو د پاره د زنانو نصیب برخه ده مما اکتسبن د هغې نه چې دوی کړي دي واسأل الله من فضله او غاړي د الله نه مهرباني د هغه ان الله كان بكل شيء عليما یقینا دی الله په هر شي باندې پویا ولكل جعلنا مواليا دا اوس بل حکم الله بیانوي اول کې طریقه دا وه چې یو سړی چې دی د بل سره به دوستي واچوله ورته به ویله که زه چېرته مړ شم نو دا زما مال چې دی دا ستا شو هغې به بیا داسې کوو چې دا به مړ شو به راغی ټول مال به په شاک پورته وی ورسه به همداسې پاتې شو او یا به داسې وویل یو بل ته چې که ما قتل وکړه نو ته به دیت ورکې ما قتل وکړه څه به کې ته به دیت ورکې او که تا قتل وکړه نو زه به دیت ورکوم دې ته عقد موالات وایي دا اوږده مسله ده نو دې سره ډېر نقصان پېښېده دا حکم الله منسوخ کړ په څه شي سره یې منسوخ کړ چې لږ رایښ شي که نه دا میراث دی که نه د میراث مسله ده سړی مړ شو څه دې پاتې کېږي مال دې پاتې کېږي دې ته څه وایي میراث چې میراث ورته وایي نو دا میراث د خپل ځان نه تقسیمولی شي میراث ځان نه نشي تقسیمولی دې خلکو چې دا کار کم کو دا یې د ځان نه کوو که الله ورته حکم کړی نو کله چې د میراث آیتونه رال نو دا حکم په هغې سره منسوخ شو ځکه د میراث خپل حصې دی او الله وضع کړي دي دا څوک نشي کولی چې هغې کې کمې او زیاتې وکړي نو دې سره دا منسوخ شو لیکن احسان پاتې دی لکه د چا لپاره وصیت وکړي هغه هم په درېیمه حصه د مال کې لکه والثلث کثیر په درېیمه حصه کې وصیت وکړي چې زما دغه ملګري دي او ملګری دی پلانې او دله به لږ شانته دې نه حصه ورکوي او یا دا دی چې په نیک کارونو کې به دا زما مال ولګوئ دا کولی شي ولکل جعلنا او د هر یو دپاره الله وایي مونږ ګرځولي دي موالي وارثان مما ترک الوالدان د هغې نه چې پریښي مور او پلار والاقربون او خپلوان والذین عقدت ایمانکم او هغه چې کسان چې تړلی شوي دي قسمونه د هغوی سره ستاسو قسمونه د هغوی سره تړلی شوي دي فآتوهم نصیبهم نو ورکئ هغوی ته برخه د هغوی ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا دی الله په هر شي باندې ګواه الرجال قوامون على النساء اوس بل حکم بیانوي چې سړی به د کور مشر وي ښځه به مشره نه وي سړی به د ملک مشر وي ښځه به نه وي ځکه الله هغې ته قوت ورکړی طاقت یې ورکړی دی عقل یې ورکړی دی نو څه به رجال سړي چې دی دا به قوامون وي مشران به حاکمان به علی النساء په ښځو باندې په ښځو باندې به حاکمان وي دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې یو سړی یو صحابي و هغه خپله ښځه وواله ښځه راله شکایت یې وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د هغې نه قصاص او بدل واخلي نو آیت نازل شو چې نه څپېړه ورکولی شي ښځې د ادب دپاره او ښځه چې ده دا بعضې چې دی د څپېړو نه شروع کړي که نه دې ته هم ضرورت نه وي زما خو خپله سوچ دا دی چې ښځه په غوسه باندې څومره کنټرولېږي که نه دا په سوکانو څپېړو باندې نه کنټرولېږي هسې بیا په دې عادت کې خو دا نه کنټرولېږي په دې
چې غصه ورته کې خبرې کې ورته په دې ډېره کنټرولېږي. نو غصه ورته پکار ده، بیا که نه کېږي بیا تې مضاجع هغه بستره تې جدا کړه، او که چېرته په دې هم نه کېږي نو بیا اخر چانس دا دی چې یو څپېړه تې وباسه د ادب دپاره. نو نن سبا ښځې ډېرې هوښیارانې دي، والو ته ځان نه پرېږدي. نو که داسې دا خاوند مخیار نو بیا ژوند ښه تېرېږي، ځکه چې په معمولي ښځه ملامته کړي او یو څو خبرې ورته وکړي هغه به یې ورانه نه کوي، او چې بیا ډېر قمقلي نو هغه خو به یې درز او غوبل جوړ کړی. الرجال قوامون علی النساء، دا به صحیح حفاظت هم کوي که نه سړی د کور. قوامون دي په زنانو باندې، ولې؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د هغې چې وروالی ورکړی دی الله بعضې د دوی نه بعضې نورو ته. وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د هغې چې دوی خرج کوي د خپلو مالونو نه، خپل مالونه لګوي. فالصالحات، نو هغه نیکه زنانه، تابعداره زنانه، نیکه زنانه، قانتات تابعداره زنانه. حافظات، حفاظت کوونکي زنانه چې د خاوند مال حفاظت هم کوي، داسې نه چې لوپره یو مال ولا ټول ختم کړي چې خاوند راځي او هر څه یې لوټ کړي او په اوار میدان باندې کښېني. حافظات هغې زنانه ته وایي چې خاوند غایب دی، په سفر کې دی، مسافر دی، نو دی د ځان حفاظت کوي، دې ته هم حافظه زنانه وایي. للغیب، په غایبوالي د خاوند کې. بما حفظ الله، په سبب د هغې چې د هغې ساتنه کړې ده الله. واللاتی تخافون نشوزهن، او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د هغې د بد اخلاقۍ نه. فعظوهن، نصیحت وکئ هغې ته. نصیحت ډېر اثر کوي په نفسونو کې، نصیحت په ښه انداز سره وکئ، که دې باندې نه کېږي. وهجروهن فی المضاجع، او دی جدا کوي په ځایونو د سملاستلو کې، او که دې سره هم نه کېږي. واضربوهن، نو ووایئ هغې لره. فإن أطعنكم، نو که دی چېرته ستاسو خبره ومنله. فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو مه لټوئ په دې باندې لار د ملامتیا، یې ملامته کوئ او یې ورته د طلاق وارنینګ ورته دا بعضې ورکوي، وایي ور طلاق به دې کړم، کور ته به دې ولېږم، او پلار ته به مور ته به دې ولېږم، دا به وکړم هغه به وکړم. دا بعضې ډېر غیرتي ځان ته وایي، ډایرکټ د طلاقو دمکي ورکوي. هلک غیرت بل ځای کې وکړه، چېرته غیرت خو خپل ځای نه معلوم دي د سړو دپاره که نه، د سړو د غیرت ځایونه خو معلوم دي. دا بعضې چې ډېر غیرتي که نه، دا په کور کې غیرت راښکاره کوي، خو دی غیرتي نه وي، دا بې غیرته انساني، ځکه چې ښځه دا خو کمزوری مخلوق دی، او ته د هغې سره زور زبردستی کې. قواریر دي خو شیشې ویلي دي، او شیشې باندې چې زور راولي خو ماتېږي که نه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، بشك الله دي اوچت كبيرا او لوی دی، د اوچتو صفاتو والا دی. الله ګورستان ډېر اوچت دی او ډېر لوی دی، نو که ته چېرته د الله حکمونه نه منې او د مخلوق حقونه ضایع کوې، په زنانو باندې ظلم کوې، نو ګور الله به دې راونیسي، الله به دنه ناراضه شي. وإن خفتم شقاق بینهما، که چېرته تاسو یریږئ د مخالفت نه په منځ د دې دواړو کې، ښځه او خاوند دواړه یو بل سره مخالف دي، جنګ جګړې دي، هره ورځ درز غوبل دی. فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، نو ولېږئ یو فیصله کوونکی د طرفه د خپلوانو د دې سړي نه، وحکما من اهلها، او فیصله کوونکی د خپلوانو د دې ښځې نه. دوه کسان مقرر کړئ حکم چې هغه فیصله کوونکي، او حکم یعنی د خپله فیصله به نافظولی هم شي. دا بعضې خلک هسې د دې ځای خبرې هلته وي، سوا دلته راوړي ښه جاښه جوړه کړي د دوی په منځ کې، چې هغه صلح راځي نو د هغې نه هم کیسه لاړه شي، طلاقو ته یې ورسوي. هغه خو تا پسې دا وویله، هغه چې دلته راشي هغه خو تا پسې دا وویله، قیصه ګډه وډه کړي. هلکه چې خپله فیصله نه شي نافظولی که نه، بیا کې غلی کښېنه کور کې، فیصلې مه کوه د خلکو په منځ کې. دا خو داسې وړه خبره نه ده که نه، د ښځې او د خاوند منځ کې جوړ جاړی راوستل اسان کار هم نه دی، د هر چا کار هم نه دی.
خو الله وایي ګوره ان یرید اصلاحا که چېرته دی غواړي دواړه اصلاح جوړ جاړی غواړي یوفق الله بینهما نو یو ځایوالی به راولي الله د دې دواړو په منځ کې که چېرته ارادې یي د صلحې چې موږ یو بل سره یو ځای شو ژوند تېرو د یو بل سره یو بل نه خوشحاله په تېر ژوند کې نو د ښځې او خاوند منځ کې خو دا قیسې راځي که نه په یو کور کې خو دوه لوښي کړسېږي که نه جنګېږي نو داسې نه ده که بیا داسې ارادې چې ژوند تېرول نه غواړي ښځه د خاوند یې نه دی خوښ او خاوند یې ښځه نه ده خوښه اکثره جنګ جګړې په دې هم راځي لکه سړی ښځه وله کړي او دا ښځه دې د سره نه لیدلي دي هلې ویني چې د واده شپې راشي ځکه چې هغه مخکې چې دی نو حاجي صاحب بله ښځه په دوکان او چېرته په د لارې په سر او د پټي په پوله کړې ده دا خو دې خبر نه دی که نه کور ته چې راشي ښځه مې وکړه چېرته دې وکړه ما پلاني سره مې په لاره باندې خبره وکړه روان وم ورسره په ګاډي کې ورسره ناست وم کیسه مې ورسره ختمه کړې ده دی خبر کړی هم دی دا له خبره شي چې ښځه راشي او د واده شپې چې راشي به یې خوښه نه چې خوښه نه نو جنګ جګړې بیا حل یې څه دی حل یې دا دی چې یو خو بوډاوالي ګورې دغه جنګ جګړو کې پاتې شي زموږ د پښتانه خو اکثره لکه داسې دا پخواني بوډاګان نه دي دا پخواني بوډاګان دوی اکثره د دې ښځو سره جنګ جګړې خوښې نه وي خو جنګ جګړې ورسره روزانه کوي او طلاق هم نه ورکوي پخوا داسې خو نن سبا زموږ پښتانه داسې نه دي چې خوښې نه وي په هغه ټیم له طلاق ورکوي او بعضې پښتنو کې لکه طلاق ډېر کم دی دا په د عربو خلکو دې کې ډېر دی اوس پښتنو کې هم طلاق ډېر شوی دی مخکې دومره نه و نو بیا دوی داسې کوي که اصلاح ارادې یي که نه چې یو بل سره جوړ جاړی راولي الله وایي د دې جوړ جاړی به الله ځکه دا زړونه خو الله جوړوي که نه د یو بل سره پکې مینه محبت اچوي او که مینه محبت د دغه شپې نه پکې الله وانه چي چې کوم د واده شپه ده او د واده شپه هم یو خپل اصول دي نه بعضې چې ورشي نو بس برېت غوړ کړي او برېت لاس ووهي او دا مې کړي دي او دومره مې وجلي دي او دونه راته په لیست کې پراته دي نو دا قیسې چې ښځې ته کې که نه نو دا هېڅکله ته د دې سره ژوند نه شي تېرولی د خپل اصول لري د ښځې سره تعامل کول د هغې سره ژوند تېرول دا خپل یو عقل غواړي بلکې د ښځې سره نه د هر چا سره د هر سړي سره تعامل کول چې د ده سره څنګه خبرې وکړي دا خپل یو طریقه غواړي خپل یو عقل غواړي ان الله کان علیما خبیرا یقینا دی الله ډېر پوهه دی خبردار دی هر څه باندې پوهه دی او خبردار دی واعبدوا الله عبادت د الله وکړئ اوس دې ځای نه وروسته الله وایي چې په ملک کې نظام جوړی نو د الله بندګي به کې د بندگانو حقونه به ادا کې نو فضا به صحیح برابره وي درز غوبل به نه جوړ او په ملک کې به امن وي د دې د وجې نه ځکه جنګ جګړې چې هلته امن نه وي په کوم کور کې جنګ جګړې راحت نشي اخیستی مونځ هم په صحیح طریقه نشي کولی عبادت هم نشي کولی نو دې ته نه جوړېږي الله وایي ګوره د الله بندګي وکړئ ولا تشرکو به شیئا شرک مه کوئ د الله سره شریکان مه جوړوئ د هغه سره شیئا هیڅ شی وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره احسان کوئ وبذی القربا او د خپلوانو سره کوئ والیتام او د یتیمانانو سره کوئ والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذی القربا او د چا سره د گاونډي سره ذی القربا چې خپلوانی گاونډي دي د خپلوان هم دي د دې سره احسان کوئ والجار الجنوبی او هغه گاونډي چې هغه څه دی هغه گاونډي سره چې وړاندې دی د هغې سره به هم څه کې احسان به کې ورسره چې نور اسم نه نو هغه ښه اخلاق به ورسره چلی راشه درشه په صحیح طریقه وصاحب بالجنب او ملګری د اړخ چې هغه څوک دی ښځه ده که نه ښځه ده دا د اړخ ملګری دی یا د سفر ملګری یا د لارې ملګری دا ټول پکې داخلي اول خبره ډېر راجحه ده وابن السبیل او د مسافر سره وما ملکت ایمانکم هغه چې مالکان خلاصونه ستاسې
چې هغه ستاسو وینځلي غلامان دي. ان الله لا يحب، یقینا الله نه خوښوي من کان مختالا فخورا، هغه څوک چې تکبر کوونکی او فخر کوونکی. فخر کوونکی د خپل ځان صفتونه په خپله کوي، دې ته مختالا فخورا وایي. الذين يبخلون، هغه کسان چې بخل کوي. ويأمرون الناس بالبخل، او امر کوي حکم کوي خلکو ته په بخل سره. اوس الله بخیلانو بدی بیانې د دې ځای نه. دا یې ځکه راوړه چې ګوره خپل خپلوانو سره احسان کې، خو مال به لګې که نه، یو څه خو به کې. نو څوک چې خپل هم بخیل او بل ته هم د بخل حکم کوي، نو هغه به د بندګانو سره الله وایي څه احسان وکړي؟ کولی شي ورسره؟ الذين يبخلون، چې بخل کوي او خلکو ته په بخل باندې حکم کوي. ويكتمون، او پټوي ما آتاهم الله من فضله، هغه چې ورکړي دي الله دې ته د مهربانۍ خپلې نه. بعضې خلک چې دی که نه مال ورسره یو شکایتونه به کوي چې مال خو نشته دی، او څه کال خو ډېر زیات تاوان وشو، او کار مې نشته دی او روزګار نشته. دا شکایتونه کوي، دا د خپل مال پټوي. او چې وکره ورشي که نه نو په خېټه کې له ډوډۍ وچوي. نو داسې خلک چې دی الله وایي دوی به څه په چا باندې صدقه وکړي، خیرات به وکړي، چې دا خپل مال ته پټوي. تا نه خو څوک مال نه غواړي که نه، څوک خو چا نه مال نه غواړي. خو دا بعضې خلک هسې شکایتونه به شروع کړي، او دا چل دی وغه چل. هلکه الله د باندې احسان کړی دی، ښکاره یې که، ظاهر یې که، او په ځان یې ولګوه، په خلکو یې ولګوه، په بچو یې ولګوه. دا به ستا کله پکارېږي؟ عمل خو بل ځای کې نه پکارېږي که نه. قبر کې خوندې څوک بالغ نه جوړوي. بیا د بچو قسمتي هغه تی مړ شي، او بیا بچو ته پاتې شي، او څوک یو شی کوي، څوک بل. که نیکان بچي خو بیا هم یو خبره. او که داسې وي چې بیا خپل عیش ماشینې به کوي، نو ستا مال دی، تا پې ځان خوار که، ځان دې وکړو. او خاص کر زمونږ دا مسافر ورونه دوی پیسې ولګوي، نیم عمر دلته تیر کړي، 40 کاله تیري. نو چې 40 کاله دې تیر کړه، خو ګیره سپینه شوه. هغه چې هلته لاړ شي، لکه مثلا 20 کلنۍ کې چې سړی راغلی که نه، نو دا 40 چې دې تیر کړه، نو څو ته ورسېدی؟ 80 کلن شوی. 80 کلنۍ کې چې هلته لاړ شي، د نور زندګۍ دی نه دی که نه، دا خو ووته دار سره. بس دغه اذانونو د پاتې شو، جومات کې به اذانونه کوي، او دغه دی، دا نور هېڅ هم نشي کولی. دا نو دا سړی چې دی خپل عمر خوار کړ، خپل زندګي خواره کړه، خپلو بچو دپاره، د هېڅ پیدا د دې مال نه وانهغسته. نو ګوره په ځان ښه صحیح خرچې کوئ، ښه صحیح چې کمې پیسې راځي په ځان هم لګوئ، خپل اهل و عیال باندې هم لګوئ، او ځان هم مه مجبوره کوئ چاته. دا هم نه دی چې لکه ټولې سړی ضایع کړي، او بیا سړي ضرورت یې ورسره نه وي. نو الله وایي چې دی پټوي، چې خپل مال پټوي، نو بل ته به څه حکم وکړي؟ د الله غ فضل او مهرباني په ځان باندې پټوي چې ته مال ولګوه. واعتدنا للکافرین، او موږ تیار کړی دی د کافرانو دپاره عذابا مهینا، عذاب سپکوونکی. والذین ينفقون اموالهم، هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل، رئاء الناس دپاره د ځان ښودنې خلکو ته، د الله ارادې نه وي، د الله د مخ او د الله رضا یې نه مقصد په دې مال لګولو کې، خو صرف خلکو ته په دې باندې ځان شو کوي. ولا یؤمنون بالله، ایمان نه لري په الله باندې، ولا بالیوم الاخر، نه په ورځ د آخرت. ومن یکن الشیطان له قرینا، او څوک چې شي شیطان د هغه دپاره ملګری، فساء قرینا، نو دا ډېر بد ملګری دی. به شیطان دی به کندې ته راکاږي، د جهنم کندې ده. وماذا علیهم، دلته الله اوس ترغیب ورکوي دی نه. ګوره څه له د الله نعمتونه تاسو پټوئ په ځان باندې. ګوره یو نعمت د الله دی په تاسو باندې وکړه، هغه مه پټوئ په ځان. او هغه مالونه چې الله تاسو له درکړي دي، هغه ولګوئ د الله په لاره کې. وماذا علیهم، او څه ضرر دی، څه ضرر به یې دی ته، په دوی باندې څه ضرر دی. لو آمنوا بالله، که چېرته ایمان راوړی وی دوی په الله باندې، والیوم الاخر، په ورځ وروستنۍ د آخرت،
وانفقوا او خرچ کړی وي مما دغه مالونو نه رزقهم الله چې رزق ورکړی دی الله دوی ته، یعنی ټول مال مما یعنی لږ مال. وکان الله بهم علیما، او دی الله په دې باندې پویا. ان الله لا یظلم مثقال ذره، یقینا الله ظلم نه کوي په اندازه د یو ذرې باندې. وان تک حسنه، او که چېرته وي دا ذره نیکي، یضاعفها، نو دوچند به کې هغې لره. ویؤتي من لدنه اجرا عظیما، او ورکوي الله د خپل طرف نه اجر لوی. الله مخکې څه ویله په تېر شو آیتونو کې؟ د خپل عبادت خبره وکړه، د مور او پلار سره د احسان خبره، او په خپله لاره کې مال لګول، او د بخل او تکبر د نورو صفاتو نه ځان ساتل. نو په دې آیات کې الله بندگانو له خبر ورکړي چې ګوره په هغه ورځ چې دا د قیامت ورځ ده، د حساب ورځ ده، په هغه ورځ باندې د ذرې په اندازه باندې خبره الله راښکاره کوي. یو نیکي دې وکړه الله یې دوچنده کوي، دا هر څه الله راښکاره کوي. که عمل دې د الله دپاره و خو قبلی یې، که د الله دپاره نه و نو الله یې نه قبلی. فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید، نو څنګه به حال د دوی په هغه وخت کې چې رابولو مونږه د هر امت نه ګواه. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، او رابولو مونږ تا لره په دې کسانو باندې شهیدن ګواه. په دې آیت کې د قیامت دغه پریشانی ذکر کوي الله، چې کافران خلک څنګه به د دوی حالي، چې دوی به د قیامت په ورځ باندې راوستې شي، او دوی به گواهی به ورکوي، او هر امت نه به یو ګواه راوستی شي. ابن مسعود رضی الله عنه وایي، عبدالله ابن مسعود وایي ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې قرآن راته ووایه. وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله په تا نازل شوی دی او زه بیا درته وایم. ما ته ویل چې نه ووایه راته. وایي ما ورته سورة النساء شروع کړه تر دې چې دې آیت ته راورسېدم، چې ومې کتل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته ویل بس که بس که، چې ومې کتل اوښکې ترې روانې وې، او دا خبره وکړه چې زه به ګواه یم څو پورې چې زه په دې کې یم، ګواه به یم، او زه به دا ګواهي ورکوم. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یومئذ په هغه ورځ باندې یود الذین خوښوي به هغه کسان چې کافران دي، کفرو کفر یې کړی دی، وعصوا الرسول او نافرماني کړې د رسول، لو تسوا بهم الارض، ارمان چې اواره شي په دې باندې د ځمکه، ولا یکتمون الله حدیثا، او نبشي پټولې د الله نه هیڅ خبره. هغه ورځ باندې الله ټولې خبرې راښکاره کوي، د الله نه هیڅ قسم خبره نه پټېږي. د قیامت په ورځ باندې به ټولې خبرې الله عز وجل راښکاره کړي. نو الله وایي تاسو د الله نه ویرېږئ، د الله حکمونو ته غاړه کېږدئ، د الله خبرې ومنئ، او تقوا اختیار کړئ. د صورت په اول کې تقوا ویلې وه، ځکه چې په دې تقوا سره تاسو د الله احکامات منلی شئ. نو دې سره نننی درس مونږ اختتام ته ورسېد. سبا نه به انشاءالله د 42 نمبر آیات نه شروع کوو، 43 نمبر آیات نه. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.